السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله او امید چې ټول دوستان به راته روغ او جوړ یاست. زه یم جنات ګل فقیر، تاسو دا مهال ګورئ آنلاین پښتو زده کړې چینل. ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې د یو ډېرې ښایسته موضوع سره حاضر شوی یم. هغه دا چې کله چې موږ تاسو د خپل چینل یوه ویډیو فیسبوک کې اپلوډ کوو، نو هغه باید ډایرکټ فلی شي په یوټیوب کې، په فیسبوک کې. نو دوستان دا ویډیو تر پایه وګورئ، سکیپ کوئ ما، هغه ځکه چې ډیره مهمه ویډیو ده د یوټیوب لرونکو لپاره، څوک چې چینلونه لري. نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. ګرانو دوستانو، که زموږ د یوټیوب په چینل کې نوي یاست، نو د ویډیو لاندې سور سبسکرایبر لیکل شوی دی، په هغه به کلیک وکړئ. دلته به یو ګونګړی نشان راشي، په دا به هم کلیک وکړئ. دلته به فعال باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. نو راځه ما په همدغه طریقه باندې کار کوم، ویډیو شروع کوم. نو دلته به تاسو لومړی فیسبوک ته راشئ. دوستانو، ما ویډیو اپلوډ کړې ده، تاسو ته زه ښایم. یو ګروپ کې مې اپلوډ کړې ده چې دغه ده دوستانو. نو تاسو کتلی شئ چې کله موږ په ویډیو باندې کلیک وکړو، نو ډایرکټ چې دی هغه نه پلی کېږي، یا یوټیوب ته نه ځي چې پلی شي ډایرکټ. نو دلته تاسو کتلی شئ چې دغه رقم ته صفحه خلاصه شي. نو دلته چې دی نه لایک کولی شو، ځکه چې دلته بیا جیمیل اکاونټ غواړي دوستانو، د یوټیوب چینل غواړي. نو دلته نه سبسکرایب کولی شو. نو غواړم چې د دغه طریقه تاسو ته وښیم چې څنګه موږ باید دغه ځای ختم کړو تر څو ډایرکټ ویډیو هم پلی شي. لایک هم د چا چې ویډیو خوښه هم شي هغه لایک هم کړو، او د چا چینل مو چې سبسکرایب خوښ شي نو هغه باید سبسکرایب هم کړو. نو راځم همدغه طریقې ته. دوستانو، تاسو به دلته په د درې نښو باندې کلیک وکړئ، د موبایل سیټینګ ته به لاړ شئ. کله چې سیټینګ ته لاړئ دوستانو، دلته به سیټینګ ووهئ. نو لاندې به کوز شئ دوستانو. دلته به آخري ځای کې لیکل شوي وي چې میډیا اینډ کنیکټن باندې به چې کله کلیک وکړلو، نو دلته به لومړی نه، دوهم نه، دریم نه، څلورم لینکس اوپن باندې به دا چې دی دا آف دی. نو دوستانو، زه تاسو ته ښایم دا آف دی. نو دا چې دی دا به آن کړئ. کله مو چې دا آن کړلو، نو دوستانو نو اوس تاسو کومه ویډیو چې په ګروپ کې یا خپله شیر کوئ، نو هغه ویډیو به ډایرکټ څنګه کې پلی کېږي، یا به ډایرکټ یوټیوب ته ځي، په هغه کې به پلی کېږي. دوستانو راځه ما دلته یې ګورو چې څنګه شوله، اوس پلی کوي او که نه یې پلی کوي. نو تاسو وینئ چې هغه ویډیو ده ما په یو ګروپ کې شیر کړې ده. نو اوس دلته کلیک کوو دوستانو. کله مو چې کلیک وکړلو، نو تاسو کتلی شئ چې ډایرکټ یوټیوب ته لاړله. زه تاسو ته ښایم، دلته زه یوټیوب ختم کړم دوستانو. نو دلته مو چې کله کلیک وکړلو، نو تاسو ګورئ ګرانو کتونکو، ډایرکټ چې دی هغه یوټیوب ته لاړله. نو په یوټیوب کې به اوس پلی شي. نو ګرانو کتونکو، دلته موږ تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره لایک هم ورکړو، سبسکرایب یې هم کړلو، ویډیو هم وګورو، او نور معلومات چې کوم یې هغه هم وګورو. نو دا طریقه ډېره خوندوره طریقه ده. دا طریقه وکړئ ځکه چې د هر یوټیوب لرونکي لپاره ډېره اهمه او خوندوره طریقه ده. که مو ویډیو خوښه شوې وي
حتما یې در سره لایک کړئ، شیر یې هم کړئ تر څو نور ملګري هم د دې طریقې څخه استفاده وکړي. که کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو کمنټ کې موږ ته پرېښی شئ. نور مو وخت نه نیسم، په پاک رب مسپارم. الله مو مل شه.